سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د غور یو شمېر اوسیدونکي په چارسدې ولسوالۍ کې د ناامنیو د ډېرېدو له امله تېره ورځ لاریون وکړ. د دوی په وینا یاده ولسوالۍ له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د طالبانو تر کلابندۍ لاندې ده، خو حکومت یې په تړاو تر اوسه هېڅ هم نه دي کړي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې مرکزي حکومت دغې مسئلې ته پام ونه کړي نو دغه ولسوالۍ به د طالبانو له لوري ونیول شي، خو د غور امنیتي مسؤلین یا د ولسوالۍ ته د اکمالاتو له رسونې خبر ورکوي. زخمی داریم، شهید داریم. این حکومت مرکزی هیچ توجهی نمیکنه که بره زخمی ها را از صحنه جنگ بکشه، شهیدا را از صحنه جنگ بکشه بیاره. فاجعه انسانی در راه از 400 سقوط میکنه باشه وزارت دفاع در صورتی که توجه صورت نگیره. نیروی کمکی با امکانات نظامی و غذایی خود را به ولسوالی 400 اعزام بدارد. په هرات ښار کې پر یو جومات له یو بریده مخنیوی وشو. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر مسؤل وایي د هرات ښار د درېیمې ناحیې اړوند جوادیه جومات ته څیرمه نن سهار یو اندازه چاودونکي توکي له چاودنې مخکې کشف او له منځه وړل شوي دي. د سرچینې په وینا پر دغه جومات څو ځلې برید شوی او یوازې پر اوسه کال د ماښام د لمانځه پر مهال د دوو ځانمرګو بریدګرو په برید کې څه باندې 100 کسانو ته مړي ژوبله اوښتې وه. امریکا په افغانستان کې په ټاکل شوې نیټې د ولسمشریزو ټاکنو ملاتړې ده. دغه مطلب په کابل کې د امریکې سفیر د ملي یووالي حکومت له اجرایه رئیس سره په کتنه کې څرګند کړ. په دې کتنه کې چې تېره ورځ په سپېدار ماڼۍ کې ترسره شوه، عبدالله هم په ټینګار سره وویل چې په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې په ټاکل شوې نیټې ترسره کیږي او د سولې مسایل له ټاکنو سره هیڅ اړیکې نه لري. دا خبرې په داسې حال کیږي چې لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي د ډونالډ ټرمپ اداره هڅې کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې وځنډوي. یو شمېر میرمنو له ولسمشر غني وغوښتل چې افغان میرمنې دې باید د سولې په ټولو خبرو کې فعاله شتون ولري او متخصص کسان دې په دې بهیر کې شامل کړای شي. دوی همداراز په ډاګه کړه چې افغان ښځې د تلپاتې سولې غوښتونکي دي او د سولې کلتور په ترویج کې هم فعاله رول لري. ولسمشر غني په دې کتنه کې چې تېر ماښام په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه په نږدې راتلونکي کې د سولې د خبرو په موخه د مشورتي بورډ له جوړېدو خبر ورکړ او له یادو میرمنو یې هم وغوښتل چې د سولې په اړه خپلې مشخصې طرحې او وړاندیزونه په 3 ورځو کې ورسره شریک کړي. په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو د بازار موندنې لپاره 2 ورځنی نندارتون تېره ورځ د کندهار په عینو مینه کې پرانیستل شو. د دغه نندارتون ګډونوال له حکومته غواړي چې د تولیداتو د خرڅلاو لپاره په اونۍ کې د یوه ورځ ورته په دایمي توګه ځانګړې کړي. سره له دې چې د یاد نندارتون په لومړۍ ورځ کې د خلکو برخه کمرنګه وه، خو د کندهار سیمه ییز مسؤلین د دغه نندارتون پرانیستل د کورنیو تولیداتو لپاره یو ښه پیل بولي. او ولسمشر غني د ننګرهار له یو شمېر اوسیدونکو سره په کتنه کې وویل نړیوال اسلامي پوهنتون په ننګرهار کې جوړیږي. تر دې مخکې داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې یاد پوهنتون بل ولایت ته لیږدول کیږي، خو ولسمشر تېره ورځ له یو شمېر ننګرهاریانو سره په کتنه کې په ډاګه کړه چې د بهرنیو چارو وزارت هغه مسؤلین به چې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو په اړه ناسم معلومات ورکړي مجازات شي. ولسمشر همداراز ویل په جلال آباد ښار کې به د ټکنالوژۍ پارک او ملکي هوایي ډګر جوړ شي او د برېښنا د ستونزې هلته به هم اساسي حل لاره ولټول شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.